د مجلس درنو حاضرینو په پیل کې ټولو وزیر صاحبانو، معین صاحبانو، رئیس صاحبانو، د ملګرو ملتونو د ادارې د بشري څانګې محترم مشر اندریکا رټواټي او د یاد ادارې د نورو برخو مشرانو او استازو، د نورو نړیوالو او ملي ادارو مسؤلینو او ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایم او په راتګ سره مننه کوم. ګرانو ګډونوالو، د 1444 هجري قمري کال د ذوالقعدې په 2 نیټه چې 24 د مې د 2023 کال د مرستو په ویش کې د شفافیت او د ډاډمنولو د بشري مرستو لپاره د همغږۍ د میکانیزم رامنځته کولو او همداراز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پروګرامونو په پلي کولو کې د همکارۍ لپاره د غوره شرایطو د ترلاسه کولو په موخه د سکتوري وزارتونو وزیر صاحبان، معین صاحبان او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو مرستندویو ادارو د مسؤلینو ترمنځ غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د ستونزو او حل لارو په اړه بحثونه او د نظرونو تبادله وشوه. په پایله کې پریکړه وشوه چې د سکتوري وزارتونو او د ملګرو ملتونو اړونده ادارو ترمنځ د مشرتابه او تخنیکي کچې غونډې په دوامداره توګه ترسره شي ترڅو ستونزې په وخت سره حل شي. له هغه وخت راهیسې 10 تخنیکي غونډې او 4 د مشرتابه په کچه غونډې ترسره شوي دي. د تیرو غونډو په دوام نن موږ او تاسو د مشرتابه کچې 15مې غونډې شاهدان یو. هیله ده دا غونډه د نورو غونډو په پرتله لا ډیره مؤثره ثابته شي. محترمو حاضرینو، له نیکه مرغه نن په داسې یو فرصت کې راټول شوي یو چې د الله تعالی په فضل په افغانستان کې امنیت ډاډمن شوی او تر بل هر وخت د هیواد په ګوټ ګوټ کې د بشري مرستو رسولو لپاره لاسرسی ممکن شوی. ځکه نو په کار ده چې په پوره قوت او اخلاص د اړمنو لاسنیوی وشي او اړینې بشري مرستې ورته په وخت ورسیږي. همداراز مرستې باید په داسې ډول ولګول شي چې د افغانستان په اقتصادي وده او په کور د ننه ظرفیتونو او بازار مثبت او دوامدار اغیز ولري. د افغانستان اسلامي امارت د ټولو اړخونو د بشري مرستو څخه مننه کوي. البته دا په ډاګه کوي چې بشري مرستې په لنډ مهال کې د یو عاجل وخت لپاره د اړمنو مشکل حلوي، خو په اوږده مهال کې بیا اړمن خلک داسې لاسنیوي ته اړتیا لري چې په پښو ودرېږي. ځکه نو موږ باید د اوږد مهال لپاره د اړمنو لاسنیوی وکړو او د دې زمینه برابره کړو چې دوی په خپلو پښو ودرېږي او له فرصتونو څخه ډک راتلونکي څخه برخمن شي. دا هغه وخت ممکنه ده چې په زیربنا، بیا رغونې، حیاتي پروژو او خصوصي سکتور په پیاوړتیا تمرکز وشي. 4 لسیزې جګړې او ناامنۍ په افغانستان کې په هره برخه کې ویجاړۍ رامنځته کړی او منفي اثرات یې پرېښودل. البته اوس د دې وخت را رسېدلی چې د جګړې له امله رامنځته شوي ویجاړۍ او منفي اثرات جبران شي او اسلامي امارت هوډ لري چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځان بسیا شي. په تیرو 4 کلونو کې اسلامي امارت خپل هڅې د افغانانو اوږدمهاله ګټو ته متمرکزې کړي دي، لکه څنګه چې د بیا رغونې او دوامداره پرمختګ لپاره پانګونې ته اړتیا ده. ځکه نو دا بدلون وخت نیونکی او د نړیوالو بنسټونو مرستې او دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان اسلامي امارت په ګڼو مهمو برخو کې چټک او سخت کار کولو ته اړ دی. په دې کې د ګاونډیو هیوادونو څخه کډوالو د راستنېدو، د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو د اغیزو سره د مقابلې، د فقر او بیروزګارۍ سره مبارزه، د روږدو کسانو د درملنې او بزګرانو لپاره د بدیل معیشت چمتو کولو موضوعات شامل دي. دغه بشري موضوعات د پام وړ بودیجې او ظرفیت ته اړتیا لري چې په اوس وخت کې د افغانستان اسلامي امارت بودیجوي امکاناتو په نظر کې نیولو سره کار پرې روان دی. د افغانستان اسلامي امارت د شته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سره ټولې ننګونې په ښه توګه مدیریت کړي او ښې لاسته راوړنې لري. البته
د دې یادونه هم اړینه ده چې یادو ننګونو ته د رسېدنې په موخه کافي نړیوالې مرستې نه دي رسېدلې او بشري موضوعات له سیاسي موضوعاتو سره تړل کیږي چې د مرستې او همکارۍ پروسې ته زیان رسوي. د افغانستان اسلامي امارت په ټول افغانستان کې بشري مرستو رسولو ته لاسرسی ممکن کړی او دا یې پالیسي ده چې بشري مرستې باید له سیاست سره ونه تړل شي. ډېر اړخونه موږ ته وایي چې دوی سیاست او بشري موارد نه سره تړي او باید ونه تړل شي، خو په عمل کې بیا داسې نه کوي. د مثال په توګه د ملګرو ملتونو ډېری ادارې لکه یونیسف، UNHCR، IOM، UNDP، د اټومي انرژي اژانس او داسې نور ټول بشري برخو کې کار کوي. د دوی مرکزي دفترونه په جنیوا، اتریش او نورو هیوادونو کې شتون لري او نور هیوادونه هلته دایمي استازي لري، په غونډو کې ګډون کوي. خو سره له دې چې افغانستان تر ډیرو هیوادو بشري مرستو او همغږۍ ته ډیره اړتیا لري، بیا هم یادو ادارو کې استازي نه لري. نړیوالو غونډو کې له ګډون محروم شوي او دا هغه موارد دي چې عملاً بشري موضوعات سیاست پورې تړل شوي. د یوې ډېرې تازه بېلګې په توګه باید وایم، څو ورځې مخکې د چاپېریال ساتنې په هکله د کوپ 13مه غونډه وه، خو متاسفانه چې د افغانستان ته پکې د ګډون زمینه برابره نه شوه. بل مثال افغان مهاجرینو سره د سیاسي ملحوظاتو له امله د ځینو هیوادونو غیر انساني رویه ده. د ژمي په دې یخ موسم کې له یوې خوا کورو پرېښودلو ته په زور سره اړ کېږي او له بلې خوا بیا ورته په کرښه دروازه بندوي او د تګ اجازه نه ورکوي. آیا دا د کډوالو د نړیوالو اصولو نه په زغرده سرغړونه نه ده؟ آیا دا د ښځو، ماشومانو او سپین ږیرو په حق کې غټه بې انصافي نه ده؟ زه له تاسو نه پوښتنه کوم چې آیا د محیط زیست اړوند موضوعات، د صحت موضوعات، غذایي مرستې رسول، مهاجرینو سره مرستې کول، د علاج، زراعت، د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې مرستو څخه سوله ایزه استفاده او داسې نور ورته موضوعات بشري موضوعات دي که نه؟ که دا بشري موضوعات وي نو بیا ولې په یادو مواردو کې د اړوندو سازمانونو په نړیوالو غونډو کې د افغانستان اسلامي امارت د استازي ګډون له سیاست سره تړل شوی؟ ځکه نو موږ له نړیوالو سازمانونو او اړوند لورو څخه په جدیت غوښتنه کوو چې بشري موضوعات له سیاست څخه جلا کړي، تر څو د ملګرو ملتونو په هغو ادارو کې چې په بشري فعالیتونو بوخت دي د افغانستان اسلامي امارت استازو ته د فعال ګډون لپاره بېله ځنډه زمینه برابره شي. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د بشري سازمانونو لپاره د اساسي اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی، خو یو ځل بیا ټینګار کوي چې نړیوال سازمانونه باید د هیواد له کورنیو ظرفیتونو لکه بشري سرچینو او کورنیو محصولاتو او د مارکیټ څخه په خپلو بشري مرستو کې استفاده وکړي او د پروژو په تطبیق کې داخلي مؤسساتو سره همکار شي. په پای کې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا دواړو لوریو ته ډاډ ورکوي چې د بشري مرستو د رسولو په درشل کې د ستونزو د حل او همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د دواړو خواو سره همکار دی. ستاسې له پاملرنې او توجه څخه مننه.